تزان نه خبره سو سړی په شړو سر دی زما د قام غافله شاتلمی په شړو سر دی او د ځینو خلکو ته حیران شم یارانو دا ځینې خلک خو بیخي په شړو سر دي مننه ډېره زیاته مننه یو دوه شعره دي سر چې د ځان نه خبره سو سړی په شړو سر دی زما د قام غافله شاتلمی په شړو سر دی د ځینو خلکو ته حیران شم یارانو دا ځینې خلک خو بیخي په شړو سر دي او یو دوه شعره وایم چې دنیا یې تماشې کوي رنګونه ورانوي زیات تعداد د هلکانو د سرونو دنیا یې تماشې کوي رنګونه ورانوي لیلا په آینه کې شنه خالونه ورانوي او ښایست په تا تمام دی ته د حسن نمونه یې ستا یو نظر کاته د خلکو زړونه ورانوي مننه یو دوه شعر نور دی چې نن به سپا خبرې وکړو نن به سپا خبرې وکړو ځای چې رښتیا خبرې وکړو او الله دې نه کړي چې غیبت کې راشي الله دې نه کړي چې غیبت کې راشي مونږ چې کینو ستا خبرې وکړو الله دې نه کړي چې غیبت کې راشي مونږ چې کینو ستا خبرې وکړو او پښتانه خپلو کرایو به نشي پښتانه خپلو کرایو به نشي که په بلها خبرې وکړو او شهابه مینه ښه ده راځئ چې ټولې دا خبرې وکړو او سر یو دوه درې شعره بس وایم ختموم چې هلکانو ته وایم چې تکه په ما باندې مینه شوې نو څه به کوې تکه په ما باندې مینه شوې نو څه به کوې د هر سړي که مختوره نه شوې نو څه به کوې او زه مې په زړه کې د بلها غمونو توان لرمه ناصر امین صاحب زه مې په زړه کې د بلها غمونو توان لرم او تکه په عشق کې مې غمجنه شوې نو څه به کوې زه مې په زړه کې د بلها غمونو توان لرم تکه په عشق کې مې غمجنه شوې نو څه به کوې او ما خو د ژوند په هر ډګر تا سره مینه کړې ما خو د ژوند په هر ډګر تا سره مینه کړې تکه د خپل زړه اختیارمنه شوې نو څه به کوې او اخره شعر وایم چې ما خو د ژوند په هر ډګر تا سره مینه کړې تا که د خپل زړه اختیارمنه شوې نو څه به کوې او شهابه عمر له د چا ایبونه مه لټوه شهابه عمر له د چا ایبونه مه لټوه که په خپل ګریوان که وردننه شوې نو څه به کوې ډېره مننه